بیا علي آیت الکرسی وویله او دغه پول نه اغاړه وغوښتو. بیا چې علي مخکې لاړو نو هلته یو بل ازمایش مخې ته راغلو چې هلته یو خطرناک شان ځنګل او اوازونه به راتلل. ای انسانه دې ځای نه واپس شه، دلته مه راځه ګینې موږ به دې تباه کړو. ای انسانه دې ځای نه واپس شه، دلته مه راځه ګینې موږ به دې تباه کړو. علي ځان سره آیت الکرسی ویله او مخکې طرف ته روانو. د یو وخت خبره ده چې په یو رکوټي شان کلي کې یو ځوان هلک اوسېده چې د هغه نوم علي و. علي ډېر زیات ذهین هلک و او د ده سبق سره ډېر زیات شوق و. د علي دا خواهش و چې یو ورځ به زه ډاکټر جوړېږم او د خپل کور او د خپل پلار د غریبي به ختموم. او دا یې ډېر غټ ارمان و چې یو ورځ زه ډېرې پیسې وګټم او خپل پلار حج لا بوزم. 2 ورځې پس د علي امتحان شروع کېدو چې کله امتحان ته یو ورځ پاتې شوه نو د علي پلار چا وویشتو او هغه مړ شو او علي ته کور کې غم جوړ شو. د علي پلار ډېر غریب کس و او د دې دشمني وه دی خپل کور پرېښی او دی بل ځای ته تلي و او د علي پلار به چولې خرڅولې او ډېر په سخته به یې بچو له پیسې پیدا کولې او د علي پلار به علي ته ویلې چې زویه زموږ ټول ژوند خو اسیم په غریبۍ کې تیر شو، خو ته ښه ډېر سبق ووایه او ښه ډېر ځان کامیاب کا چې بیا ستا ژوند زموږ په شان سخت نه تیریږي. د علي 5 واړه واړه وروڼه خویندې وو چې کله د علي پلار مړ شو نو د کور ټوله ذمہواري د علي په سر باندې راغله ځکه چې علي په خپلو وروڼو کې مشر ورور و. په دې وجه علي سبق پرېښو او د مزدورۍ دپاره بهر ته ووتو. علي به د ورځې مزدوري کوله او د شپې به یې ریلوے سټیشن سره خوا کې ګاډۍ باندې د خوراک سامانونه ایښولي وو او هغه به یې خرڅول او پیسې به یې پیدا کولې او کور ته به یې وروړلې. علي ځان سره سوچ کو چې زما نه د غریبۍ په وجه باندې تعلیم هسې هم پاتې شو، خو زما دا واړه واړه وروڼه دي په دې باندې به زه تعلیم کوم او دوی له به پیسې خامخا ګټم او دوی نه به کامیاب انسانان جوړوم. بیا یو څو ورځې پس په ده باندې نوره سخته هم رالله چې ده ته به مزدوري نه میلاوېدله او ده چې کومه ګاډۍ لګولې وه او د خوراک سامان به یې خرڅو نو ده نه به چا سامان نه اغوښتو او ګټه به یې نه کېدله. بیا علي خپل تعلیمي ډاکومنټس راواغشتل او د نوکرۍ په تلاش کې ووتو. ډېرو زیاتو ځینو کې انټرویو ورکړلې خو د کم تعلیم په وجه باندې ده ته چېرته هم نوکري نه میلاوېدله. یو ورځ د ماښام ټیم و چې نور په ډوبېدو باندې و. علي ځان سره ډېر زیات سوچونه کول او خفه را روان. علي د یو پارک په لار را روانو چې ډېر زیات د پیدل مزل کولو په وجه باندې د ده په خپو کې درد شو او دی دغلته په یو بینچ باندې کېناستو. علي په دغه بینچ باندې ناستو ډېر زیات خفه و او ځان سره یې سوچونه کول چې زه به ځان څنګه کامیابوم او زه به خپل کور له څنګه ګټه وټه کوم او زه به خپل وروڼه او خپل کور والا ټول څنګه کامیابوم. بیا په دې سوچونو کې ټیم تېرېده چې ډېر ناوخته شو او دې پارک نه ټول خلک لاړل. په دې پارک کې صرف علي ناستو. بیا چې کله علي وکتل نو یو سپینې ږیرې والا خشته غوندې بابا د ده طرف ته را روانو. بابا رالو علي ته یې وویلې چې بچې ته ولې خفه یې؟ بیا ورته علي ټوله قصه وکړله او ورته یې وویلې چې بابا زما ډېر زیات خواهشات وو. ما دا غوښتل چې زه ډاکټرۍ سبق ووایم، ډاکټر جوړ شم او کامیاب شم او ښه ډېرې پیسې وګټم او د خپل کور والا او د خپل مور پلار ډېر خدمت وکم او زما دا ډېر غټ ارمان و چې زه خپل پلار حج له بوزم. خو اوس خو ما نه خدای پاک پلار هم واغشتو. پلار مې وفات شو. د کور ټوله ذمہواري په ما باندې راله. ما تعلیم پرېښو. د کور د ګټې وټې دپاره بهر ته رووتم خو نه مې کاروبار وچلېده او نه راته چېرته نوکري میلاویږي. بس اوس زه دا غواړم چې ما ته چېرته خشته غوندې نوکري میلو شي چې زه ښه ډېرې پیسې وګټم او خپل واړه وروڼه کامیاب کما او خپل مور حج لا بوزم. بیا دې بابا علي له حوصله ورکړله او ورته یې وویلې چې بچې مایوسه کېږه مه. کله چې الله تعالی انسان ته یو لاره بنده کي نو بله لاره ورته کولو کی. بیا بابا یو زیړ غوندې کارډ د جیبه روویستو او علي له ورکو چې په هغې باندې د یو هوټل نښه پته لیکلې شوې وه. علي ته یې وویلې چې ته به په دې نښه پته باندې لاړ شې او هلته به هوټل کې هغې ته زما نوم واخلې، تا ته به نوکري میلو شي. علي ورته وویلې چې بابا زما خو تعلیم ډېر کم دی، ما ته به په دې تعلیم باندې نوکري میلو شي او که نه. بابا ورته جواب کې وویلې چې بېشکه ستا تعلیم کم دی خو ستا زړه ډېر زیات صفا دی او په دې وجه به زه تاله نوکري درکم. بیا بره علي اسمان طرف ته وکتل او د الله تعالی شکر یې ادا کو
خو چې کله یې واپس لاندې وکتل نو بابا نه و، بابا غیب شوی و. بیا په دغه شپه علي کور کې سوچ کو، ځان سره ویلې چې سبا له به زه دغه هوټل طرف ته ځم ځکه چې ماته د نوکرۍ ډېر زیات ضرورت دی. بیا په سبا باندې علي روان شو او په دغه کارډ باندې چې کومه نښه پته لیکل شوې وه د دغې په تلاش کې ووتو چې د کلي په آخري سر کې په یو ځان له شان ځای کې د کاڼو یو هوټل و چې دا هوټل د بهر نه یو رکوټې شان او عام شان هوټل لګېدو. بیا علي چې کله د هوټل دروازه وټکوله نو یو خشته شان پیغله جینۍ راووتله. جینۍ تپوس وکړو ته څوک یې او دلته څه له راغلی؟ بیا ورته هلک دغه کارډ وخو او ورته یې وویلې چې زه دلته راغلی یم، دغه شان بابا رالیږلی یم او ما ته یې ویلې چې دلته به تا ته نوکري ملو شي. بیا جینۍ مسکۍ شوله او ورته یې وویلې چې راځه او ورته یې وویلې چې زه د دې هوټل مالکه یم. بیا چې کله دی دننه لاړل نو علي ډېر زیات حیرانه شو ځکه چې دا هوټل دننه ډېر غټ هوټل و. په دیوالونو باندې سیټ ته شمې لګېدلې وې، د هغې رڼاګانې وې او ډېر د خشته خشته خوشبویانو بین راتلو. بیا ورته د هوټل مالکې وویلې چې دا هوټل د شپې صرف کلو وي، د شپې 11 نواله تر سحر 4 بجو پورې دا هوټل به کلو وي. علي ځان سره سوچ کو چې د شپې خو ټول خلک وده وي، خو زه اوس ماته د نوکرۍ ضرورت دی، بس صحیح ده زه به ورسره دا نوکري قبوله کړم. بیا ورته دې جینۍ ووي چې ستا کار به دا وي چې کله ګاهک راځي ته به د هغې نه اډر اخلې او هغې ته به سامان ایږدې او د دې هوټل صفایي به کې. او بیا یې دې خوا راوستو او ورته یو وړه شان کمره وښوله چې دا کمره ستا ده، په دې کې به اوسېږي. بیا چې کله علي کار شروع کو د شپې 11 بجې ړومبنی کسټمر راغی، دروازه یې کلو کړله چې دا یو اوچت قد والا کس و او د ساده شان کپړې اچولې وې. خو چې کله د علي ته وکتل نو ځان سره مسکۍ شو او علي طرف ته یې سم نیغ نیغ کتل. بیا دې علي تپوس وکړو چې ته به څه خورې، تاله څه اډر کم. بیا چې کله علي لاړو او ویې کتل نو د هوټل مالکه په خپله باندې لګیا وه، په خپله باندې پخلی کو چې دې سره 2 نور هلکان هم لګیا وو پخلی یې کو. بیا چې کله علي د خوراک سامان د کسټمر طرف ته روړو نو د یو ځل بیا د علي طرف ته سم نیغ نیغ کتل، خو څه یې ویلې نه. په ړومبنۍ شپه باندې بیا نور هم سم ډېر کسټمر رالل، خو چې څومره کسان به هم راتلل هغې به علي ته ډېر زیات نیغ نیغ کتل چې په دې وجه علي ډېر زیات حیرانه و. بیا چې په سبا شپه باندې څومره خلک راتلل، په بله شپه باندې، په لا بله شپه باندې څومره کسان چې به هم راتلل هغې ټولو به علي ته ډېر زیات نیغ نیغ کتل. علي به ځان سره سوچ کو چې کیدی شي د شپې دا کسټمر ټول داسې وي، کیدی شي دې ډېرې زیاتې خبرې نه کوي، د دې نیچر هم داسې وي. بل طرف ته علي په دې حیرانه و چې هره شپه به په دې هوټل کې ډېره خشته خوشبو وه. ده به کتل او ځان سره به یې سوچ کو چې صفایي خو زه کومه خو خوشبو هم ما نه ده کړې، بیا دا دومره خشته بین د کومې نه راځي. بیا یو شپه علي د هوټل مالکې سره ناست و چې د هغې نه یې تپوس وکړو چې دلته ډېر خشته بین وي چې دا د څه شي وي. هغې ورته په جواب کې وویلې چې موږ دلته یو خاص قسم عطر استعمالو چې دا د هغې بین وي. خو علي بیا هم په زړه کې ډېر زیات شکي و او نور ډېر زیات تپوسونه یې ترې ونه کړل. بیا ورو د هوټل په کارونو کې علي مصروفه شو، د کار چل یې زده که. بیا څو ورځې بعد د ده تنخواه هم زیاته شوله. یو شپه داسې چل وشو چې کله علي د شپې 4 بجې کار ختم کو او خپلې کمرې ته خوب دپاره لاړه نو د ده غوږونو ته د خبرو آواز راغی. دی د کمرې دروازې طرف ته راغی او خبرو ته یې غوږ کېښه چې مخامخ د هوټل مالکه او هغه 2 پخلي والا یو کس سره خبرې کولې، خو د دې پخلي والا آواز راتله او دا کسان هم په نظر راتلل، خو دوی چې چا سره خبرې کولې هغه کس په نظر نه راتلو. د هوټل مالک یې وویلې چې دا یو غریب کس دی او مونږ دلته ځان سره په تنخواه باندې ساتلی دی. بیا ورته آواز راغی او ورته وویلې چې تا دلته انسان ذات ساتلی دی او که چېرته ده ته د حقیقت پته ولګي نو بیا به څه وي. د هوټل مالک یې ورته وویلې چې علي ته اوسه پورې د اسم پته نشته او دا ډېر ښه هلک دی، بس پرېږده چې دلته کار کوي، ده ته به د حقیقت باره کې موږ نه وایو، خبره به ترې پټه کړو. علي ځان سره سوچ کو چې داسې څه حقیقت دی چې دی ما نه پټوي. بیا په سبا ورځ باندې هوټل ته یو سړی رادننه شو چې دا ډېر اوچت قد والا و، چې دا ډېر دروند خوږ کس و. ده علي ته ډېر زیات نیغ نیغ کتل. علي ورته وویلې چې ته به څه خورې، تا له څه راوړم. د کس ورته جواب کې ووی چې ته انسان یې که نه. علي ورته په خندا شو او وی ویلې چې دا ته څه مزاح کې مړه، زه هم انسان یم که نه، نور څه یم چې انسان نه یم. دا کس مسکی شو او ورته وویلې چې ته واحد انسان یې چې په دې هوټل کې کار کې. علي چې کله دا واورېدل نور هم ډېر زیات حیران شو چې واحد انسان چې زه دلته کار کوم.
مطلب د دې خبرې دا دی چې په دې هوټل کې زمانه علاوه بقایا ټول کسان انسانان نه دي، چې دا انسانان نه دي نو دا څه شي ځان دي. بیا د شپې د علي په ذهن کې ډیر زیات سوچونه تاویدل او ډیر زیات حیران و چې دا لا څنګه چل دی، او ځان سره یې سوچ کو چې په سبا به زه په غور باندې دې ټولو کسانو ته ګورم. بیا چې کله په سبا شپه باندې ډومبنی کسټمر راغی نو هغه بالکل صحیح و د انسانانو په شانو. بیا چې کله دویم کسټمر راغی هغه هم بالکل صحیح و، خو چې کله دریم کسټمر راغی علي چې کله دته روټۍ کېښوله، چې کله دې کسټمر روټۍ وخوړله نو اچانک د کرسۍ نه غیب شو. بیا علي خپل سترګې ښه ډېرې ومږلې، خو واپس چې کله سترګې کولو کې نو حیرانه شو چې دغه کس بیا دغه کرسۍ باندې ناست دی او لګیا دی خوراک کوي. علي چې کله دا وکتل نو ډېر زیات ویرېدو او ځان سره یې اراده وکړه چې زه به دې هوټل مالک نه تپوس کوم چې دا څنګه چل دی. بیا علي د دې هوټل مالک ته وویلې چې میډم زما په ذهن کې یو سوال دی. د جینۍ ورته وویلې چې څه سوال دی وکړه مانه تپوس. بیا ورته علي ټوله خبره وکړه چې دلته څونه کسټمر هم راځي ما ته نیغ نیغ ګوري، او هغه یو کسټمر خو ما په خپله باندې ولیده چې لږ وخت لپاره غیب شو او بیا را پیدا شو. د جینۍ ورته وویلې چې ته ولې ډېر تپوسونه کوې، بس ته دلته کار کوه که نه تا ته تنخوا میلاویږي. علي ورته وی چې نه زه ډېر زیات یېرېدلی یم او شا به ما ته حقیقت ووایه دا څنګه چل دی. بیا ورته د جینۍ وویل چې زه تا ته حقیقت ویم خو یېرېږي به نه. بیا ورته وویلې چې دا هوټل د پیریانو دی، دلته چې دا څومره کسان ته اینې دا ټول پیریان دي چې دا د انسان په شکل دلته راځي او روټۍ خوري، او زه پخپله هم یو پیری یم. او دا هوټل ما د دې دپاره کولو کړی دی چې دې هوټل ته پیریانو سره سره انسانان هم راځي او دواړه یو ځای دلته اوسیږي او خوراک کوي یو بل سره. او ورته وویلې چې زه پخپله باندې هم یو پیری یم، خو ما نه یریږه مه، زما انسانانو سره په زړه کې ډېره زیاته مینه ده، زه انسانانو لا تکلیف نه ورکوم. بیا ورته علي وویلې چې تاسو زه دلته څه دپاره راوستی یم او ما له ولې دلته کار راکړی دی. دې پیری ورته وویلې چې ته ډېر زیات ښه انسان یې او ډېر زیات غریب یې، په دې وجه زموږ په تا باندې زړه خفه کېږي او په دې وجه هم ته دلته په مزدورۍ باندې ځان سره ساتلی یې. خو دې پیری ورته وویلې چې دا خبره به بهر چاته نه کې، زموږ د پیریانو دا عادت دی چې موږ خپل شناخت چاته نه ښکاره کوو، خو ته د زړه نه ډېر ښه کس یې، په دې وجه ما تا ته خپل شناخت ښکاره کو، خو دا به چاته وایې نه. علي ته یې وویلې چې تا ته خو اوس د حقیقت پته ولګېدله، که ته دلته یریږي او دې ځای نه ځې او دلته کار کول پرېږدې نو صحیح د تا ته اجازت دی، خو بهر به چاته دا خبره نه کې. علي چې ځان سره سوچ وکړو نو دې پیری ته یې وویلې چې نه زه دې ځای نه نه ځمه، ځکه چې زما واړه واړه رونه خویندې دي، مور مې ده، هغې له پیسې ګټل ډېر زیات ضروري دي او ما ته بل ځای کار هم نه میلاویږي. بیا علي رو رو د دې ځای ماحول سره عادت شو او دلته یې کار کول شروع کړل. دلته به هره شپه د انسان په شکل باندې پیریان راتلل چې دې کې به څه واړه وو او څه به پکې ډېر زیات غټ غټ او ډېر زیات طاقتور وو. بیا په بله شپه باندې یو بوډا کمزورې شان پیری راغی چې دا پیری ډېر زیات ضعیف شوی و، ډېر زیات بوډا شوی و، چې کله هوټل ته رادننه شو نو د کمزورتیا د وجې راپرېوتو. علي زر زر ورمنډه کړلې او اوچتې کو او بوی تلو بیټ کې سملو. بیا د دې هوټل مالک یې دوی جوړه کړله او د بیمار پیري له یې ورکړله. بیا علي د دې هوټل مالک ته وویلې چې دا پیری ډېر زیات ضعیف دی او ډېر زیات کمزوری دی، زما په ده باندې ډېر زیات زړه خفه کېږي، او که ته ماله اجازت راکړې نو تر څو پورې چې دی ټیک شوي نه زه به د ده خیال ساتم. بیا 3 ورځو پورې به علي د دې پیري ډېر زیات خیال ساتلو، دله به یې روټۍ روړله، روټۍ به یې پې خوړله، دوی به یې وله په ټیم ټیم ورکوله. 3 ورځې پس دی پیري له خدای پاک صحت ورکو، او چې کله دی ټیک شو نو ده د علي ته وویلې چې تا زما ډېر زیات خدمت وکړو او زه ستا نه ډېر زیات خوشحاله یم. بیا دی بوډا پیري جیب ته لاس کړلې او د سرو زرو یو ګوتمۍ د جیب نه روویستله او علي له یې ورکړله او هغه ته یې وویلې چې تا باندې کله هم زندګۍ کې مشکل ټیم راځي نو دا د سرو زرو ګوتمه راخله او په تیز اواز باندې ما ته اواز کوه، زه به حاضرېږم او ستا مدد به کوم. بیا علي دغه ګوتمه ګوتې ته واچوله او دا بوډا سړی لاړو. بیا رو رو د هوټل مالک علي ته د پخلي چل هم وخو او د هوټل ټول انتظام چلولو چلې ورته وخو. بیا یو ورځ علي پسې اچانک خبر وشو چې ستا د تره طبیعت ډېر زیات خراب دی، چې په دې وجه علي د هوټل نه چوټیانې واغېشتلې او کور ته لاړو. او چې کله یې د تره طبیعت ټیک شو چې واپسي هوټل طرف ته رالو نو ډېر زیات حیرانه شو، ځکه چې دې هوټل کې هیڅوک هم نه و، دا هوټل بالکل ځان له یوازې پروت و. علي بهر د خلکو نه تپوس وکړو، خو خلکو ورته وویل چې موږ ته خو د دې هوټل باره کې پته نه لګي. بیا علي دغلته یو وړه شان ګاډۍ ولګوله او علي د خوراک سامان پخولو چل هسې هم زده کړی و، نو بس د خوراک سامان به یې پخولو او دغلته به یې خرڅولو. د علي په لاس کې دامره خشته ذایقه وه
چې رو په ده باندې رش زیات شو او ډیر زیات خرڅ ته شروع شو. په مزه مزه د ګاډۍ نه دکان شو او دکان نه غټ هوټل شو او علي ډیر زیاته ترقي وکړله او ډیر د غټ هوټل مالک شو. خو د علي په زړه کې یو خفګان پروت و. دته به هغه د هوټل مالک ډیره زیاته رایادېدله او ډیر زیات به ورپسې خفه کېده. ځان سره یې سوچ کو چې دغه هوټل مالک په وجه باندې زه خدای پاک کامیاب کړم، خو چې هغه د هوټل مالک به چرته وي اوس. بیا یو ورځ علي په خوب کې وکتل چې دغه د هوټل مالکه ناسته ده او ډیره زیاته جاړي او دغه ګوتمې طرف ته اشاره کوي. په سبا شپه باندې علي بیا دغه رنګ خوب ولیده. په درېیمه شپه چې کله دغه رنګ خوب ولیده نو علي ځان سره سوچ وکړو چې په دې خوب کې څه ناڅه اشاره ضرور شته. بیا علي هغه ګوتمه راواغشتله او په تیز اواز باندې هغه د بوډا پیري نوم واغشتو او وی ویلې که ته زما آواز اورې نو ما ته ځان وښیه، ما ته ستا د مدد ډیر زیات ضرورت دی. اچانک یخه هوا راله او دغه بوډا پیري حاضره شو او علي ته وویلې چې هغه د هوټل مالکه ډیر زیاته تکلیف کې ده. یو جادوګر دی چې د هغه نوم ظفار دی، هغه په خپل جادو کې دغه د هوټل مالکه او د هوټل نور څومره چې پیریان دي ټولې په خپل جادو کې راګیر کړي دي. علي چې دا واورېدل ډیر زیات خفه شو او بیا یې د پیري ته وویلې چې ما ته هغه ځای وښیه چې کوم ځای کې د هوټل مالکه او د هوټل نور ټول پیریان راګیر شوي دي. پیري ورته وویلې چې زه تا ته ځای ښیم خو هغه ځای ډیر زیات خطرناک دی. علي ورته وویلې چې دغه پیری زما ډیر زیات مدد کړی دی، چې هر څومره خطرناک وي زه به هغې ته ځان رسوم او هغه به زه راخلاصوم، ما ته دغه ځای وښیه. بیا پیري د جیبه یو نقشه راوویستله او ورته وویلې چې په دې لاره باندې مخکې لاړ شې نو تا ته به هغې میلو شي، خو دا ډیره خطرناکه لار ده. په سبا باندې علي هوټل خپل د تره زوی ته حواله کو او په سفر باندې ووتو. بیا علي یو ځنګل ته ورسېدو چې هلته د لرګو یو نری شان پول و. د دغه پول په شروعات کې یو غټ خطرناک پیری ولاړو. دغه پیري علي ته وویلې چې د دې پول نه صرف هغه کسان هغه اړیږي چې د چا ایمان مضبوط وي. که ستا ایمان مضبوط وي نو دې پول باندې مخکې لاړ شه او که مضبوط نه وي نو بیا مزه لاندې به وغورځېږي. بیا علي آیت الکرسي وویله او دغه پول نه هغه وغوښتو. بیا چې علي مخکې لاړو نو هلته یو بل ازمایش مخې ته راغلو چې هلته یو خطرناک شان ځنګل او اوازونه به راتلل. ای انسانه دې ځای نه واپس شه، دلته مه راځه ګینې موږ به دې تباه کړو. ای انسانه دې ځای نه واپس شه، دلته مه راځه ګینې موږ به دې تباه کړو. علي ځان سره آیت الکرسي ویله او مخکې طرف ته روانو. چې مخکې لاړو نو هلته رو رو تیاره ختمه شوه او رڼا شروع شوه. بیا چې مخکې لاړو نو هلته یو غټه دروازه وه چې په هغې باندې لیکلي شوي وو دروغجن سړی د دې ځای نه مخکې نشي تللی. د دغې دروازې مخې ته یو غټه شیشه لګېدلې وه. علي چې کله دغه شیشې ته مخامخ ودرېدو نو علي ته خپلې ټولې کمزورۍ او خپلې ټولې غلطیانې مخې ته ښکاره شوې په دغه شیشه کې. علي چې خپلو غلطو ته وکتل نو سر یې وخوځو او وی ویلې چې او دا ټولې غلطۍ ما کې شته، زه کمزور یم، دا ټولې غلطۍ ما نه شوي دي، خو زه کوشش کوم چې ځان بهتر کړم او زما کوشش دا دی چې په خپلې زندګۍ کې د ډیرو خلکو ډیر مدد وکړم. د علي قسمت خو ځان سره چې کومې خبرې کړې وې ټولې ریشا کړې وې، په دې وجه دته دا دروازه کولو شوه. چې علي دننه لاړو او وی کتل نو دننه ډیر غټ خطرناک کور و چې بدې کې د جړا ډیر زیات اوازونه راتلل. بیا چې کله علي مخې ته ورغې او وی کتل نو هغه د هوټل مالکه او ټول پیریان په زنځیرونو تړلي شوي وو او دوی ټولو ډیر زیات جړل. بیا اچانک د خندا یو ډیر خطرناک आवाज راغی چې کله علي په شا وکتل نو هغه جادوګر چې د کوم نوم ظفار و هغه مخامخ ولاړو. دغه جادوګر وویلې ای کمزورې انسانه ته دلته څه راغلی یې؟ تا کې دومره طاقت شته چې ته زما مقابله وکړې؟ علي ورته په جواب کې وویلې چې ګوره زه تا سره د جګړې او د مقابلې کولو دپاره نه یم راغلی، خو بس زه تا ته صرف دومره مینت کوم چې د هوټل مالکه او د نور پیریان چې تا کم گیر کړي دي دا ما سره را آزاد کا چې دا زه بوزم. ظفار چې دا واورېدل ډیر زیات غوسه شو او ورته وویلې چې د دې ازادۍ دپاره به ته ما سره مقابله کې. بیا یې علي پورې خندل او ده ته یې ویلې چې رکوټې شان کمزورې شان انسان یې ته زما مقابله کولی شي. علي ورته په جواب کې وویل چې مقابله صرف په جسم په مضبوطیا باندې نه کیږي، زما په زړه کې ایمان دی او زما دپاره هغه کافي دی. ظفار چې دا واورېدل ډیر زیات غوسه شو او په علي باندې د حملې کولو کوشش وکړو. علي سترګې پټې کړې او په زړه کې الله تعالی یاد کو او آیت الکرسي شروع کړله. څنګه چې علي آیت الکرسي شروع کړله ظفار ډیر زیات ویریدلو او شاته شو او چغې وهلې شروع کړو چې دا لا څنګه طاقت دی، ستا رب خو ډیر زیات طاقتور دی. بیا ظفار لاندې په ځمکه باندې راپرېوتو
او بیا یې علي ته مینتونه شروع کړل او ورته ویلي چې ته څه وایې هغه زه منم خو بس ماله نور تکلیف مه راکوه. بیا ورته علي جواب کې وویلې چې ګوره ما خو تا ته مخکې هم وویې چې زه تا سره د مقابلې کولو دپاره نه یم راغلی، زما مقصد تا له نقصان درکول نه دی، بس ته صرف داسې وکړه چې دا د هوټل مالکه او دا پیریان ټول آزاد کا او دا ما سره پرېږده چې دا زه بوځمه. بس که ته زما دا شرط منې نو زه تا له نور تکلیف نه درکوم. ظفار ورته زر زر وویلې چې ټیک ته ټیک ته ما ته ستا هر رنګ شرط منظوره دی. بیا ورو د ظفار شکل بدل شو، انسان ته جوړ شو. بیا ظفار لاړو او دغه زنځیرونو طرف ته اشاره وکړله. دغه د هوټل مالکه او ټول پیریان رازاد شول. دغه د هوټل مالکه ډېره زیاته خوشحاله شوله، د علي شکریه یې ادا کړله او دغه نورو پیریانو هم د علي شکریه ادا کړله. بیا دغه د هوټل مالکې پیری د علي نه تپوس وکړو چې زمونږ هوټل خو به اوس شاړ شوی وي. علي ورته وویلې چې ته غم مه کوه، تا چې ما ته د پخلي کار او د هوټل کار کم خولی و د هغې په ذریعه باندې ما ډېره زیاته ترقي کړې ده او ما خشته غټ هوټل کولو کړی دی او راځه ته به ما سره او دا ټول پیریان به هم ما سره وي او د انسان په شکل کې به ما سره په هوټل کې کار کوي او دغه هوټل به زما او ستا په شریکه باندې وي. بیا دغه ټول پیریان او د هوټل مالکه د سره رالل، دی ټولو به په یو ځای باندې دغه هوټل کې کار کو او په خندا خوشحالۍ باندې به د دې ژوند تېرېدو. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کې، ویډیو لایک کې